د کندهار ملي رادیو تلویزیون درنو لیدونکو او د رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې تېره اونۍ به مو په خیر سره تېره کړې وي. دا د یو ځل بیا زه عبدالقیوم شکوري د انځور د یوې بلې خپرونې د لارې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم. دا چې لوی اختر د قربانۍ اختر دی، نو په همدې موخه مو خپرونه هم څارویو ته ځانګړې کړې ده. ستاسو پام رااړوم خپرونې ته. په کندهار کې د څارویو په بیه کې د پام وړ کمښت راغلی. دا چې د لوی اختر لپاره ډیر لږ ورځې پاته دي. په ښار کې څاروي پلورونکي څاروي پلوري چې چاپریال د ککړتیا او د سرسبزۍ د له منځه وړلو لامل سوی دی. خلک وایي د څارویو سوداګر دي څاروي په مشخصو ځایونو کې وپلوري او د اختر په شپو ورځو کې دي داسې ځای ذبحه کړي چې چاپریال ته زیان ونه رسیږي. د ښاري انځور د خپرونې درنو لیدونکو او د رادیو ګرانو اوریدونکو په دې اونۍ کې مو خپرونه څارویو ته ځانګړې کړې ده تر څو تاسو ته په دې برخه کې معلومات درکړو. د لوی اختر په رانږدې کېدو سره په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته سوې. ټول خلک په بازار کې د اختر لپاره د اړتیا وړ توکي رانیسي. دا لوی اختر د قربانۍ اختر دی. خلک د قربانۍ لپاره څاروي رانیسي او په ښار کې ډیری څاروي پلورونکي د څارویو سره لیدل کیږي. خلک وایي امنیتي ارګانونه دي په ښار کې د څارویو پلورونکو ته اجازه نه ورکوي چې په ښار کې څاروي وپلوري، ځکه د ښار چاپیریال او سرسبزۍ ته زیان رسوي. خلک همدارنګه د څارویو له سوداګرو غواړي چې څاروي په مناسبه بیه وپلوري، ځکه د خلکو اقتصاد ټیټ او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا کوم خلک چې ښار ته د پسونه راولي ډېره چټلي جوړه کړې ده او رشه جوړ کړې ده. که چېرې اوس تاسو د دې ځای څخه خپل نظر واخلئ، د پسونو دلته ولاړ دي، یو خو دا سړک خپله کوچنی دی او په دې ځای باندې ټوله غټ موټران تېرېږي. نو په هفته کې داسې ورځ نه ده راغلې چې دلته دې ټکر نه وي سوی. نو د اول مسؤلینو څخه زموږ دا نظر دی چې دا پسونه له دې ځای څخه ایسته کړي، خپل ګنج ته پورې ورسوي، خلک جوړې ورسي. زموږ مخې هم نیولې دی، د خلکو مخې هم نیولې دي، لارې هم بنده کړې ده او دلته ډېره چټلي جوړه کړې ده چې اوس باد چې دا ټوله د پسو مرداري دا ټوله پر موږ باندې او پر خلکو باندې دی او ډېره زیاته چټلي جوړه. اول به د پسونو له دې ځای څخه ایسته شي. ملخونو د هغه د اختر مناسبات چې د هغه پسه دی و معنا د مېلمنو دپاره د هغه کیسه ده. نو د اختر دی، اختر یې ویلی دي. ښار کې د ننه نه اوس په شا بازار کې ولاړ چې دا ځای نو د دغه دی، د پسو دی. د ښاروالۍ څخه اول غوښتنه دغه کوم دغه خلکو ته باید راسي ووایي چې وروره او په خپله دغه خلک چې هغه ځای ته ورسي کوم یا ګنج ورته وایي، په اسلام ورته ګنج ورته وایي، د پسو ګنج ورته وایي، باید هغه ځای ته ورسي. او که چیرې دا خلک ناکي کوي په سړکانو باندې، سړکانو په غاړه کې ولاړ دي پسونه خرڅوي یا په کوڅو کې یا بل داسې ځای، د هغو دپاره هم ښه نه دی او کم د ښار د خلکو دپاره هم مطلب یو تکلیف مشکل جوړېږي. ځکه زموږ تاسې ماشاءالله اوس ښاروالۍ فایدهمه کوښښ کوي چې سړکان یې جوړ کړي. مطلب هغه دې شکر دی اخته چې کندهار په ښار کې چې موږ تاسې ګورو سړکان یې فعاله کړي، جوړ کړي دي یا په اخته چې جوړې. نو دا خلکو ته هم دا په کار ده باید پسونه هغه ځای ته ورسوي کوم چې هغه ګنج یا ځای. دا پسونه بوځي ګنج ته، دلته پر سړکانو باندې چټلي جوړوي او ډېره دغه جوړوي، بدبویي جوړوي. باید چې بوځي ګنج ته، ګنج د دوی دپاره چې دوی جوړ شوی دی هلته خرڅ کړي. دا ډېر غلط کار دی د ښار په مابینځ کې خرڅ وي. داسې چې پر یو بیابان باندې یو ځای ورته وټاکل شي او بل ځای چې سم ځای ورته انتخاب شي، رش هم جوړېږي، کوچنیان وځي دغه په ډامبر باندې موټران یې وي سره رش سره جوړېږي. نو دا دغه باید وشي چې غټ ځای ورته انتخاب شي، که څه کوم په ګنج کې نه ځایېږي او بل ځای چې ورته انتخاب شي د ښاره څخه ووځي. دا پسونه راولي ګنج ته، خو یو ګنج دی، یو ښار دی، یو ځای دی، دا خلک ګرد دغه یو ګنج ته راځي دلته سوداوي کوي. په ښار کې هم ټچلي جوړوي، هم رش دي وروره موټران په ښار کې موټران سره تېرېدل. زموږ د ښار موټران ډېر دي، په ښار کې موټران سره تېرېدل او دوی بیرته پر هغه سړکانو باندې پسونه درولي. د هغو هم دا خلکو دا نظر چې بس خپل ګنج ته پسونه راولي، دا خلک به ګرده دلته راځي خپل سوداوي شیان به کوي.
اختر ته خو موږ ډېر خوشحاله یو. موږ کول دا غواړو چې خلک پر بیابان پسونه خرڅوي باید نیک خرڅ ګنج ته راسي که نه، او بل چې پسونه حلال کړي مثال د ګندګي و دا دغه چې دی پر سړک پر کوڅو کې نه وغورځي، مثال داسې ځای وغورځي چې د کثافات ځای یې په هغه ځای کې نه به بیان نه به خلک پذابېږي. بس دغه کوشش کول غواړم چې خلک داسې وکړي. ښاریانو ته پیغام د هغه دی چې پر سړکانو سوداوي ونه کړي چې ګنجو ته ځان ورسي د خیره سره زرنج والا پسو سره وځغلی موږ به مې خوارې سي د دې به هم بره خوارې سي خلک هم حکومت به هم نه ورته دري نو حکومت هم نه پرېږدي پر سړکانو باندې چې دا خپل ګنج دی خپل ځای دی. زما نظر دا دی چې ګرده یو ځای خرڅ کړي. دا ښار هم پخوا پاک کړي، رش کش به نه وي جوړ، نو ګرده غواړم چې په دغه ګنج کې خرڅ کړي. دا که چېرې غورځوي د باندې غورځوي خلک مه پرېږدئ، په ګنج کې پسونه مه پرېږدئ، په بازار کې پسونه مه پرېږدئ، ګنج ته راغواړئ چې ګراکان د لې راسي د یو ګنج یو نقل یو ځای تجارت کېږي. په ښار کې د حکومت نه پرېږدي، موږ دا ارزو ده و ګنج ته دې راولي چې ګراکان ګرده ګنج ته راسي. ورش هم جوړېږي، بیا چټلي هم جوړېږي، مردارخوري هم جوړېږي، انسان مرض هم ځینې اخلي. د ډاکټرانو دغه وینا ده چې ښار صفا به ښه خوند کوي. د څارویو سوداګر وایي د تیرو کلونو په نسبت د څارویو په بیه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی او خلک کولی سي په ټیټه بیه مناسب څاروی رانیسي. هغوی وایي د ښار د چاپیریال او سرسبزۍ د ساتلو په موخه په هغو ځایونو کې څاروي پلوري چې د ولایتي ادارې لخوا دوی ته په نښه سوي دي. نوره ځانه خلک یې راولي د ګریشو د سنګینو د دغه مچ نه دی دا ګنجوله واجب نو په دا ګنجو کې اوس مالونه بیخي ډېر ولاړ دي چې ګنج به 2 تومنه ولاړ دی. نو موږ دا پیغام دی په ګنج کې نه ځایېږي پسونه نه دی پر سړک باندې مې دا د اختر دا 3 شپې دا بغلوه ته چې ولاړ دا 3 شپې به لا کار خلاص وینې ته دغسې به راګرځي شنګیاسه پر سړک پر جیبه درېد. موږ دا پیغام دی ورور پسونه نه ځایېږي په ګنج کې په ګنج کې پسونه شاش کال ارزان هم دي دا بله خبره هم یو ځای 2 ځای نور وشي مینه معنا لو والا به یو ځای بل وشي یا 2 ځای شاج نه دی ګرد په مخه نه معنا شنګیا و دغه ته ولکې نه دی. معنا دا درخت چې دغه چې خراب ځای چې درخت به هیڅ نه کوي چې بیا غمه ځای چې نه والله چې به چې ودرېږي سم ځای وي نه خلاص دی درخت شي نه لري معنا مالقت کې بیا درې ورځې بالا خنستان نه د اختر ورشپاره یا د اختر به ورځ بیا ورځ راش جوړې به ځای ځای وټه کې 2 ځای په ښار کې چې معنا هغه بیا غمه نه کوي دا د مټر د ځای راش نه معنا درخت چم نه چې نه ځای ګور درخت نه لري شاوخانه بل ځای بیا لري معنا شي دان چې کداسې دا ځای به چې لکه دا ځای معنا یو ښار کې بل ځای معنا دا 2 ځای وټه کې پر ان شاء الله به دغه توان نه رسي. ګنج خو دغه رقم دی دا پسونه ورولې 3 منځل وسته درې دغه څه ولري دا ډیر مالونه ولري ګنج ته خپل مال میر نه مال ډیر په ګنج کې نه ځایږي دا مالونه سرکل پر ارزان دي پروشکل مالونه ډیر دي سرکل ان شاء الله ارزان دي پروشکل ډیر 15000 14000 شپسونه پیدا کړي ان شاء الله او غټواله چې غټه دنګری پیدا نه کې شاخ سې کې 15000 14000 10000 پر څوب سسته ویني دا پسونه رقم پسونه سته. اختر 3-4 شپې دا کورنیان دي معنا دا یو 4-5 پسه لري هغه پر دا تاړه باندې خرڅوي په ګنج کې معنا یا ځای نه یا بیروبار ډېر یا د موټرانو سره یا د حیواناتو سره دا 3-4 شپې باید ښاروالي والا هم د خلکو سره څه نه څه همکاري په برابر باندې وکړي چې هلته نه ځایېږي یو داسې معنا یو بیکاره ځای د هیچا دپاره انصاف نه دی چې معنا داسې یو ځای دوی چټال کړي یا خراب کړي یا د خلکو مزاحمت وکړي چې معنا هلته یا نوکې صفایي یا معنا شینګیای یا یو شي ته پاره ضرر رسوي پر هغه باندې نه وي ورسره همکار د هیچا سره. موږ د ښاروالي ځای په ښار په دغه کې راوښي نه دی داسې بېغمه ځای یا ګلان نه یا داسې درخت چې نه دی بیا موږ خوشحاله چې هلته مثال ودرو تاوان نه ورسوو نه دی ګلان و درخت چې شیان نه په وخورو موږ خوشحاله چې هلته یې بوځو موږ په دا نه یو خوشحال چې یا ښار خراب کړو یا چې ټجیل جوړ کړو نه دی په دا موږ خوشحال چې داسې بېغمه ځای ښاروالي والا موږ سره په ښار کې دننه راوټاکي چې بېغمه ځای ګلان و شی نه چې ټجیل نه جوړوي موږ دا رقم ځای ګنج اوس ډک دی پسونه د لښکرګاه د ګریشو د هلمندو د دا فراه د دا خوا سره راځي اوس ګنج ډک دی به یې چې موږ ورته
ولې اوس دا شیان نه به وخورو د سړک پر غاړه ګوره سم دن ځای ودروو چې ولې دا شی نه یې او دغه سړک و دا داسې وساتو او سم ځای ودرو نو خو ګنج ډاک دی به ګنج کې دونه ځای نشته نو به سربیره بغل ته م دروي اوس خو دا خو سړک نه دا خو سړک دغه بغل دی بس تل 15 ګاز شپږ ګاز نه لري موږ ته ځایونه راوټاکي دا سم ځایونه چې ولې دا شی نه یې هلته موږ څونه درو او باره هغه سم دی په ورته وخت کې خلک له ښاریانو غواړي چې د لوی اختر قربانۍ په داسې ځای کې ترسره کړي چې چاپیریال ته زیان ونه رسیږي هغوی ټینګار کوي چې د څارویو د ذبحه کولو پر مهال دي پاتې شونې د ښاروالۍ د لوري په ټاکل سوي کثافتدانۍ کې واچوي ترڅو ښاروالۍ یې له ښاره انتقال کړي بعضې خلک داسې کوي کوم وخت چې د لوی اختر انشاءالله رانږدې دي رسېدلي د خیر څو ورځې به ورته پاتې خو کوم وخت چې دوی پسه نه رانیسي حلالوي یا د کورو مخ چې حلالوي یا پر داسې ځای باندې حلالوي چې هغه سړکانو ته نږدې نو د هر سړي د هر ور دپاره دا پکار ده چې باید هغه ځای چې د پسو لپاره یې ټاکلی هغه ځای لپاره باید هلته یې ورسوي هلته یې حلال کړي صحیح دی او بل هغه خلک کوم وخت دا کثافات چې دي یا پر سړک یا د کور مخ ته د همسایګانو د کورو مخ چې مطلب ایږدي باید هغه کشتردانۍ پرې ورسوي کوم په محل په کوڅه کې یا په کلي کې کوم چې نږدې کشتردانۍ باید هغه ځای پرې ورسوي نه دا باید ټول خلک داسې وکړي دا ښه کار دی هغه دغه چې مثلا کشتردانۍ ستا کشتردانۍ کې چا چې کچره مچره چې بیا باغ ځای نه ورځي سم ځای چې ورځي چې تللی جوړې سړک خرابېږي او خلکو کالي او شا خرابېږي مرداري ځای کې دا چټلي معنا په دا کوڅو مڅو کې سره ونه غورځي تر خپل ټاکلي ځای ورسي نو نظافت خو د ایمان هم یو برخه ده او بل د مریضۍ هم له دې څخه ډېرې جوړېږي او بل د پسو کې خپله داسې مریضۍ شته چې هغه نقلېږي نو باید دا داسې ځای کې حلال سي چې کوچنیان ورې نه وي او دا کم د پسو هغه چټلي هغه اضافه شیان چې دی غورځوي هغه باید داسې ځای وغورځوي په لښتیانو کې ونه غورځول سي چې لښتیان په ډک نه سي او داسې ځای وغورځوي چې هغه د خپلو انبارو هغه ځای معلوم دی هغه بیا ښاروالۍ ولا ټولۍ او په هر لښته کې چې تاسو په اخترو کې وګورئ ورې دا یا دي دا لرې پراته وي او د پسو هغه اضافه مواد چې دی غورځوي نو بس کوچنیانو ته یې ورکړي دا ورسه وغورځوه دا نور ته به یې خپل ځای پورې ورسوه اوس خو الحمدلله کوڅې هم ټولې سیمټ شوي دي ټول ښاروالي خلک ګرځي ښه صفایي جوړه کړې ده نو چې څه د ښار کسان هم د دې کې څه کومک د ښاروالۍ سره وکړي دا به هم د ښار ښایست وساتل سي هم به نظافت جوړ سي او هم به مریضۍ ورکې سي هغه مې دا غوښتنه ده چې دوی داسې ځای حلال کړي چې هغه وین نه و هغه دغه داسې ځای ته وغورځي چې انسانان د بدبویي او دا شی نه ځینې وویني داسې ځای ته بوځي یا یې هلته حلال کړي یا دا کچرې او دا شیان هلته یوسي دا د نس دغه یې هغه داسې ځای ته چې په کوڅو کې ونه غورځوي باید چې داسې ځای وغورځوي چې هغه څوک د نقصان نه کړي ځینې پیدا کچردانۍ پرتې یا هلته یې واچو باید په کوڅه کې ونه غورځوو د کورو مخ ته یې ونه غورځوو باید دا صفایي جوړه کړو بجای ماشاءالله د پیغام د هغه دی چې دا یو داسې ځای وغورځول سي چې هغه یو چاته ضرر ونه رسي یو بدبویي جوړه نه کړي یو کیسې مسې سره دغه چټلې نه کړي زموږ نظر د هغه دی کشتیانو ته چې په لاس ورکړي هغه پر جای امبار غورځولي دا کور مخ ته غورځولي دا کوڅه کې غورځولي نو باید داسې ځای ته ویوړه سي چې په خپله ویسي یو داسې ځای ته وغورځوي چې هغه د لارې څخه چپ ځای یو بدبویي جوړه نه کړي یو ښه دغه ځای یې داسې د کندهار ښاروالي مسؤلین وایي د لوی اختر د رارسېدو په موخه یې په ښار کې تدابیري پلان جوړ کړی چې له امله به یې ښاري نظم چاپیریال او ښاري ښکلا ته هیڅ ډول زیان ونه رسیږي د دوی په باور د امنیتي ارګانونو په مرسته یې په ښار کې د څارویو د سوداګرۍ مخه نیولې ده د ښاروالي ریاست مرستیال محمد نسیم رضایي د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د اختر د رخصتۍ په شپو ورځو کې تر 100 زیات کسان یې د تنظیف او سرسبزۍ په برخه کې ګمارلي ترڅو د ښار ټول واټونه د شپې لخوا جارو او نیالګي اوبه کړي کندهار ښاروالي
هلکه د اختر په رارسېدو سره تقریبا د یو منظم پلان لرو یې په ښار کې هغه پروګرامونه ټوله سرته رسوي چې سږ کال هم په دغه اختر کې تقریبا د کندهار ښاروالي په خپل پلان کې تقریبا 3 مهم پروګرامونه لري چې په لومړي قدم کې د عیدګاه جامع جماعت د هغه ځای د هغه څه پروګرامونه چې هلته ضرورت ورسته په لومړي قدم کې د پاکۍ او صفایي او د خپله د عیدګاه د جامع ساحه او چار اطراف نور هر څه هغه ملک کورونه چې دي د هغه شاوخوا څخه د ټول کثافات انتقالیږي په دوم قدم کې هلته څه دغه عامه خدمات غواړي مقصد هم د تقریبا د هغه ځینې سړکونو چې مقصد خامه سړکونه سږ کال نسبت په نورو کالو ته لږ دی نو کوشش کوو مقصد هغه سړکونه ټول او پاشي غواړي او د اوداسه اوبه د بیرغانو زړول او پاشي او نور هغه کم خدمات چې غواړي هغه انشاءالله موږ په دغه جامع او ضمنا هغه جامعګانې چې د ولایت د خوا څخه د حج وقاف د ریاست د خوا څخه موږ ته لیست راکول سي مقصد هغه کې هم څه تنظیفي خدمات ټوله سرته رسوو په دوم قدم کې په کندهار ښار کې ټول هغه تفریحي ځایونه چې میله هلته حضور ورته وړي نو په هغه خاطر هم موږ تقریبا ګروپونه هلته فعاله دي انشاءالله دا کار سرته رسوو په دریم پروګرام کې په ټول ښار کې تقریبا د رخصتي د ورځو د عرفات د ورځو چې عمومي رخصتي ده بیا تر اختر چې خلاصیږي موږ نوکریوالي ګروپونه شته د ښاریانو او د خلکو په خدمت کې دي چې دغه پوښتنې په ارتباط بووایي په موږ دغه مدیریت مراقبت یا کم هغه مدیریتونه چې د دغه کار سره کم ارتباطات لري نن سهار هدایت ورته شوی دی په ټول ښار کې د اپسونه نه پرېږدي دغه ټوله په هغه ګنج کې هغه ساحه چې ورته مشخص شوی دی او ضمنا موږ د امریت نوحایي څخه او د پولیسو په همکاري سره موږ کوشش کوو چې په ښار کې انشاءالله دا مشکل حل کړو بله خبره چې ده په کندهار ښار کې چې تاسې د اختري په ارتباط ویل موږ د نایي امرینو سره د وکیلانو سره دا خبره کړې ده او انشاءالله دا کار تعقیبوو چې مقصد دا کثافات چې د کورو سره راباسي دوی دې په کثافتدانۍ کې واستوي یا هغه ځای چې ورته مشخص شوی دی په چریو کانال او د سړک پر مخ دې نه غورځي زموږ یعنې نوکریوالي ګروپونه هره ورځ په رخصتۍ کې فعاله دي او که چیرې دوی حتی مشکل هم ولري د کوره سره موږ کولی شو چې هغه کومک د دوی سره وکړو هغه کثافات موږ انتقال کړو نو خواهش مې د ټولو خلکو څخه دغه دی چې مقصد دوی دی هغه کم اختري چې کوي مقصد کمه کثافات یا هغه مواد چې دغه کېږي چې دوی یې غورځوي هغه دې کوشش وکړي په کثافتدانۍ کې دې واچوي چې د هغه ځای څخه کندهار ښاروالۍ موظف کسان چې دي هغه بیا انتقال کړي د ښار څخه یعنې د څلورم تاریخ څخه موږ پروګرامونه شروع کړي چې د عیدګاه جامع جماعت څخه شروع دی هلته عملا کار شروع دی په ښار کې تر اختره پورې تقریبا تر هغه ورځې پورې چې اختر رانږدې کېږي زموږ ګروپونه ټوله فعاله دي د ښار ټول هغه عمومي سړکونه خصوصا مرکزي نقطې چې دا ټوله د شپې د خوا څخه جارو کېږي او نور هغه کم سړکونه چې خامه یې چې اوپاشي غواړي هغه ټول اوپاشي کوو په مجموع کې کندهار ښاروالۍ د ټول ښاریانو په خدمت کې دي او غواړي چې ښار پاک وساتي خصوصا د سرسبزي په بخش کې هم موږ کوشش کوو انشاءالله په دغه رخصتي ورځو کې زموږ هغه فعال ګروپ چې دی سرسبزي په بخش کې کم ځای ته مثلا ضرورت وسي د نیالګي یا نور هغه د سرسبزي په بخش کې هغه ګروپ هم فعاله دی انشاءالله هغه سهولتونه خلکو ته ایجادوي بلخوا د افغانستان د روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې په لوی اختر کې د څارویو د حلالېدو په وخت کې مخنیوونکي تدابیر ونیسي په دې اړه خپره سوې خبرپاڼه کې راغلي چې د قربانۍ یا حلالېدو په وخت کې په څارویو د لاس وهلو پر مهال د سکلې په لاس کړي او د روښانه رنګ ځانګړي جامې واغوندي دې ناروغۍ په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د ښاري انځور د خپرونې درنو لیدونکو او د راډیو ګرانو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ انځوریزه خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خپرونې چې زه عبدالقیم شکوري او د کامرې شاته رحمت الله سمون ستاسو په درنه چوپړ کې اسیریږو تاسې پر لوی او مهربانه خدای سپارو ښه وخت